بسم الله الرحمن الرحیم. نن دوه شی باندې خبرې کوي. یو په یو لوګو جوړه کی او یو ډیزاین جوړ څه شولا او ویلې موږ په څه کې جوړوي د شیپس کې جوړوي کنه. اول ارسي یو لوګو ته لوګو سره کوي قاعده نه مخکې د موضوعات ځینې پوتې وي کنه. یو څو د درس پوتې وایي چې د تخریب وخت سي دا تیر درس کې لږ خبره پاتې د دې نن د موضوعات پوتې وي کنه دا مونږ یې ویلي ښه دې ته ورته دا مو بار بار ویلي په تصویر کې ما ویل په ټیبل کې ما ویل دا پوزیشن دی چې کوم ځای کې پوزیشن ورکوي اتوماتیک ته بدلیږي او کله چې نږدې نه وخت سي کله په دې باندې کلیک کې دا پوزیشن ویني په پونی کې پات لاګي په دې کونج باندې دا نشان په دې کې په دې مانز باندې کوم څه به دا وایي خالي سره په دې باندې کلیک کوي لیست او شي کې دغه مشکل نشته کنه. په ډراپ ټیکس باندې ما خبره کړې کنه سکوائر کول لیکنه د کوسه پروشي په مانز کې دروشي لیکنه د سان سره ورسره شي په دې باندې خپل من خبره کړې کنه مشکل نشته دا بل باندې خبره کړې باندې کچیر داسې وی چې دا شکل دې لون دی وي زه چې مخ دروشي په دې باندې کلیک وکړه سند باکورد دا شروع یې او دا مخته وي یو شکل په بل باندې شي کول پسې کول نه کول او دا پینل سمنه خبره کړې دا چې سترګې نشنه ترسي کله کلیک وکړو چې شي هایر شي پرې په مشکل نشته دا مته خبره کړې دا بیا استعمالوي شي شولا دې باندې کلیک کړو دې سترول او دې ستا الاینمنت تر دې چې سنټر دی به یو سنټر ترشي په ځای دې څه کنه لیست او زه یې سناب سنټر دی یو څه سنټر ترشي دا دی زه چې چاپ طرف دی لیفت طرف دی کړه لیفت طرف ترشي او چې زه چې رائټ طرف دی دا شای طرف ترشي او چې زه یې چې نه الاینمنت ټاپ سار کې دی سار طرف ترشي یعنی خپل یو طرف ته بل طرف ته ګرځول شي کو دې نه کولای شي او دې نو ورسته ګروپ ته ګروپ باندې خبره کوي چې څه شکل نه وي کنه اینا ګروپ جوړول لکه داسې کوم د تصویر یا رسو داسې کې ډرامه زه د سره ګروپ شي دا زون ته دا زون ته زه چې نه یو ګروپ ته نه جوړ شي نه دا انتخاب کوي کنټرول بټن باندې دا انتخاب کوي او ورشي دا څه کوي ګروپ یې کوي کله چې ګروپ کې دنه څه جوړ شو یو شکل نه جوړ شي یو ګروپ ته واچول شي دا مې ویلې ان ګروپ کې درته چې ان ګروپ کې دا زون ته شي او ورته شي روټیشن دا روټیشن نه راته ویل کې دوران دې نه څه روټیشن ورکولای شي او دې نه کولای شي چې روټیشن څه ورکړي چې سم روټیشن څه درجه ورکوي څه ورکولای شي څه ده او دې کې دا شکل ویني چې دې باندې ودرې خپل روټیشن ورکولای شي او دې کې سایز دی چې په څومره سایز دی هایټ دی ویټ دی او دا ورکولای شي او زه چې پرځم درې بدرې کړې وي دا درې کا او شدا طریقہ وسایل سم شروع درې ورکړه څه په دې باندې یو رکوړ وکي وړای پر سټ ډیزاین دا تکرار شوی ارسی اول لوګو جوړوي لوګو باندې کوي انا ورسته بیا پر ډیزاین باندې کوي ارسه مسوټ پروګرام مخلص کړو انزرټ کړو او په انزرټ کې شیپس شکل ورکړو چې کوم شکل سي انتخابي پر ځم مو دا پاتې دا به تاسو انتخاب کړو تر دې او دا لږ کې په دغه دې علامه کې نه سبشتي وړي کې کوو تاسو کله مې دا وړي کړو د بخیز سنټر ته کوو چې شي سنټر ته شي پوزیشن مې بخیز شي سنټر یعنی چې په مانس کې روشي اوټلاین مې خاتم کې بخي چې د بهر طرف ته لیکم باندې اوټلاین هم ته ویل چې د بهر طرف ته اوټلاین نه او زه جوړول شي لوګو د سپیډ ټریننګ لپاره کله چې لوګو جوړوي په لوګو کې خلک مکمل لیکل نه هو په کې چې کو پسې خالي صرف دوه درې توري لیکي دا ته کې ټول نرس کنه هغه لون درسته لیکي هدا نرس دېستا او په دې کې دا ورډ ارټ ویلي کنه په دې کې یو دا شکل او په دې کې زه
टी ته لیکو څه ته لیکو टी او टी ته زه یو پوینټ پیمل نه یو پوینټس ورکول دي د ټایمز په نوم دی ټایمز نه عامل هر یو څه انتخابولای شي مدایي او غواړي چې د دې سایز غاټ کړم دې نه من سایز غاټ کړم بولډ ما کړم چې بولډ شي او غاټ سایز ډېر راځي کنه لوګو سره دی برابر شي لږ نه راځي تر دې زبرش لږ کچېره د ټی ته وکسي شډو کښتا وینې سیاره ده راځي زوی د سیاره د ختم شي د دې خاطر مو څه ویلې وي روشي پرمنټ او پرمنټ کې ډیجیټل روشي او دا شډو یې به ختم کی نو ختم شو کنه اوټلاین ورکو زه چې اوټلاین ورکړای شي سره کوم ورکړای شي سکرین اوټلاین اوټلاین نشي غاټه وایا دې نه اوټلاین غاټه شي چې اوټلاین دی دومره اوټلاین کلر دی شو د ځکه خو اوټلاین دی راځي د بيخي د پریم دی اوټلاین دې نه ویل اوټلاین می سپین انتخاب کړو او دا اوټلاین می شي لږه دومره واسطه نشته دا ټی وړي بشینه سنټر ته کړل داسې او دې نو اوس چې کده بل شپستا رنګ ور کسه یو شای چې مشت په دې کې ویلو فینل په اندازې کې ګټه نه وسته کیږي هیڅ کله چې د بل شکل انتخابونه شي انتخابولای وې ځکه کوڅه ټول د بل پریم پر ولای کنه نشه انتخابولای دا به هیڅ څه کوه دا به هیڅ دې نه لاره کوه به واولي انتخاب د دې خاطر ز پینل سره دښته پینل ته چې کړل دویم شکل باندې کلیک وکړه مو ته څه انتخاب شول اثر کړه دایره ته انتخاب شول نو غوړ دې ترانګ ورکړه پیلس کلر سیرا څه شول او بیا ورله د ابل من انتخاب کړو او د ابل لښته دسه is a like a speedy training is بلتشته ضرورت است ضرورت کنه است وټی دا وته پروش دا کیم یو مشت د ټی د پر جوړ کړای دی دا څه کول چې یو ری کپی کاوه او بیا څه کاوه ټیسټ کاوه دې پاتر چې یو کپی ونه وځي کپی ونه وځي کنه زه د ټی پوزیشن لیکم اس کیته څنګه لیکم اس او دا اس कुछ नहीं कहो मुझे कुछ नहीं कहो वैसे जो कुछ नहीं चाहिए दौरा सुरू के दिमाग से लोग बिगाड़ कर पदमान से बरोबर जो करना दिस नो यूरान दे परसंदे तमरान दा से देतनाल बतरांग विधि से मेरे कोई तावील प्रिंट ना करती टेक्स्ट या बिखी रोशी दिजना रंग है बस गुमरांग भी लाओ किम रंग सही रहा दा सही ना आउटलाइन में खाते हैं दिखने आउटलाइन में दिखना नो आउटलाइन इस बता दे कि वह खबर अश्ता دا ټیر دا اس تر منظم نشي لګای کنه د دې پر لږ ډیزاین کې دا سره کوم کې د ټول څه د دې په خاطر چې زه چې په داسې کې دا اس دا څه ولګل شي لکه ټي ا طرف ته شي لکه دا اس چې داسې پر بدل شوی کنه دا یې په اړه چې په بدل د دې په خاطر ار سي په دې کې مو ټیکس باکس ورایو کله شیپس تروشي او په دې کې ټیکس باکس شته دومره ټیکس باکس په دې کې آشنا په دې کې آشنا کنه ټیکس باکس مې ورغوستو او دا شو زوم کوزه زوم مې کنه په دې ځنا تر دې پر راځي راکو دراش تر دې پر او دې سره کوم رنگ ورکو تیرا
دې سره کوم راشي لکه دا اس چې ا طرف ته وښتي ها دې بل پر نه جوړاوه لاند دا کپی کوو او بیا څه کوو پیسټ کوو دا کپی وروړه د لوند ځکه اس چې لیکل شوی دی دا وځي کې راځي لوند دې ترڅه او بدا ځکه منظم دا داسې د شکل لشتي او زوم کوو سره کوم شو منظم شو خو هیڅ اسماعیل داسې وی چې نه پوسټ د خو اس ټي اوریکل سپیډ ټرینینګ کنه او پوسټ داسې باید داسې لوند وسره روشي سپیډ ټرینینګ ورته انګلیش کمپیوټر سنټر کنه داسې وسره روشي د دې په خاطر روشي د ورډ ارت او په دې کې یو لیکنه په دې کې یو د لیکل لږ کې وړي کوو دي وړي مې او زه وړي د لیکل د څه شي داسته پر بدل شي کنه او د ځکه ته په دې دا مې ویلې دې ستورش او په دې کې ترانسپارنس ستورش او په ترانسپارنس کې دې ستورش په دې موږ وکړل او په دې کې ودانې شنه بس ارتاح لشکې پروسس شو او دا په دې کې لشکې د سرکل تا لږ راټیا کړی او بولډیا کوي دا دیجنه دا شیډو یې لري کوي او دین یو منظم کچره سټایل منظم سټایل سره وي da you say that kada is the same right سوي شو اسمه او قانون د ضرورت نه لري نه لیکل ورکړي پر ځم نمبر ورکړي شماره ورکړي یا اوس لیکنه کوي کوي دا طرف رسېږي په دې باندې خو شوې دا یو لوګو چې سپیډ ټرینینګ د پرمټس چیک جوړه شوی زرسي کور پوښ جوړوي د کتابه د پره اول روشه ای پور پونی انتخاب هر وخت چې لیکل کوي سو ای پور پونی انتخاب وای زده به ورسته تشه انزرت درولې او په انزرت کې شیپس درولې شیپس کې مې دا شکل داسې شي کو دې کونج نه تر دې پر مې داسې کړل کته به کې دا شای مې پرېښه ته مې دا شي کې ورسته وي کنه دا څه خاطر استعمال دي ته وڅ دا شکل چې دا په دې پوینټس باندې تړلې ده د نقطې باندې کله چې دې ته روشه او په دې کې ډیټ پوینټس باندې کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک کړه د ځکه کسا په هر کونج باندې داسې پوینټس روشي تیرې تر نقطې کنه په دې کونج باندې آشته او په دې کونج باندې آشته او په دې کونج باندې آشته زه دې پوینټس درولم دا شکل په دې پوینټ باندې جوړ شوی دی چې دا نوی د شکل نشته جوړ دی رائټ کلیک مو وکړو او دا څه کوو دا پوینټس ډیلیټ کوو چې ډیلیټ مې وکړو سره په دا درې پوینټس باندې څه دی دا شکل تم شوی دی کدا ختم کو به یو لاین پر باشي خیر تر دې بل خو شو لګا خالي پوینټس ډیلیټ کوو دا مې ډیلیټ کړو دې ګاډه سره دا مې د شکل زو اورې دي نه دې پوینټس نو واسه اور ور ایڈیٹ پوینٹ په دې کې مې ایډیټ وکړ یو د شکل د شکل وروړه لوند یا شکل کې یو بل ډول یو بل شکل ډخره دي دا تر دې چې پرمه ډرا کړو او ایډیټ پوینټ یې ورول دا یو نقطه مې رائټ کلیک وکړ او دا مې ډیلیټ کړ چې ډیلیټ مې کړل په دې نقطه باندې چې کله کلیک وکړ دوه نقطې نه را درکو
یو په دې ځای کې دو او یو په کوم ځای کې دو دې ځای کې دو اول د شکل وروړي منظم دې سره پوهځ او بیا ورشي ایډیټ پوینټ او په دې علامه باندې کلیک وکړئ دوه پوینټ ول درولې داسې ډرا کړئ په دې باندې کلیک وکړئ چې یو بل پوینټ سره شي دا داسې شي ډرا کړئ آوټلاین بهیر ختم کړئ نو آوټلاین ختم شو شو هیڅ دې نه ورسته په دې پوینټ کې خدای صحیح ده یہ دا سره زیاته زبر دې نه یو کاپي وګسل شي ار سیوا کاپي مو وسلا پیسټ او دا پیسټ کړه او دا ځای چې د لون دی روشي مخکې دروځي دا یا د لون دی روشي دا ځای را رانګ ور بدلو دی بیا دیس نه مې پیل را بس او یا مخکې وګسه او ځکه د بل لاین یا د بل شکل لون دی راشي دې سترو لږ مې دې طرف ته کړاس لږ مې لون دی او دا اس منظمه و چې دې لیک سره منظمه شي او تر دې ذکر دلوی دا سر روټیټ کی چې منظم سره شي تر دې چې پر خدا وشو د کتاب یو کاور کو وګوره چې په د لون د برخه کې بلا سره روشي دا شي دا رقم شکل کله چې دا کپی کې ودا پیسټ کې خو زه دا سم زی بیا تر راو بدلم هر څه دې سره او دا شکل مې دا سره ډرا خالی ایډیټ پوینټس مهم دي شو تر دې نه تر دې پر هم څه کولو دا مې ډرا او ورول ایډیټ پوینټ په دې باندې مې کلیک وکړو په دې باندې او دا علامه مې د سرکاش او په دې علامه باندې مې کلیک وکړو او دا مې لون دستګ دا مې د سرکاش آوټلاین ختم کړئ آوټلاین سره کوم شو ختم شو دا یې لږ کې غیر منظمه ځای شي کنه ورشي ایډیټ پوینټ دا پوینټ نو ورکړي د ایډیټ پوینټ نه کلیک کړئ دې سترولې او لږ کې د شکل کوس نه راځي ایډیټ پوینټس په دې باندې کلیک وکړئ او دا پوینټ لور د سرچ کړئ او دا بل پوینټ میرټ زیات کړای دی دا وکړه دا صحیح دی د نه لون درڅه درند او دې تران ور باندې و دي زه چې تاسو او دې تر څنګه او زه ورته په د مانځ باندې نه راځي ولیکل شي لیکل شي یو تصویر د مانځ تر شي کنه ارسه تصویر کا تصویر مې ورو انزرټ کا पिक्चर करो या ज़रा जब दिमाग में दे ये मुनाज़म तस्वीर कुछ वो दे तस्वीर मन में क्या और तस्वीर अवल स्क्वायर करो तस्वीर में स्क्वायर करो लर्ड तस्वीर बायद वड़ी केशी और दे टूले शक्ल बायद लुंड रोशी ना लुंड शलोक दाज़ी कितना और दर शक्ल लड़ने आ रहा تر دې چې پر خدا ورخله په دې کې باید نه لیکل یا روشي کنه دې پر اوس ټیکس باکس ورخله دې ستو روشي په دې کې دا ټیکس باکس علامه شته دا ورته د ځکه وټرا کوي داس دې آوټلاین اون شي کوي ویخي ختم کرم چې آوټلاین ختم کړو نه چې هر غیر لیکي پر ځن عنوان ورې دې سي ورې کله شي پر ځن
ښه دا وربار کړل دا لږ غاټ یې کړی دي نه سټایل ورکړي بولډ مې کړی غاټ مې کړی دي او یو بل سټایل یې او کله شي په دې کې راځي تور انتخاب کړئ یو توري ته ځون تر عمل کړئ کله شي چې دا توري راځي ټول انتخاب کړئ دې ستور شي ماسته کړئ سانټ دا تور ډېر راځي نرا دا په توسې پر ارتباط لري لیکل لوند پړ شو کنه دا سایز ورشت وړي نه دا په توسې پر ارتباط لري تو سره کوم ډیزاین کوي او سره کوم جوړوي دې شته فکر وکړئ چې دا مختلف رنگونه دي شیپ کلرز باندې ځکه وایي چې دې رنگ ورکول شي کنه د شکل خو د لوند ګریډینټ ویني دته ورشي د ګریډینټ کې لوند ورشي مول ګریډینټ کله دې ته ورشي دا ځکه وبره نه لوته څه شو په دې کې سولید دا رنګ دی او که چېرې ګریډینټ باندې کلیک وکړي دا ځکه لوند کې آپشنز دی سره کوم رنگینه ورکوي کله چې دا نقطه ته دې نه یو بل نقطه اډ کې په دې باندې کلیک وکړه نقطه سره کوم اډ شو او په دې باندې کلیک وکړه نقطه څه شو ډیلیټ شو پرځن مو دا دوه نقطې دا نقطه مې انتخاب کړل او دې ته مې رنگ ورکړو زیات دا نقطه مې انتخاب کړل دې ته ورول د شنه دا شکل یو طرف ته سره کوم رنگ وي زیات رنگ بل طرف ته شي وي شنه ورشي شکل ته شکل وکړي وینئ ورشي دته زه چې په ماخ دی یو بل نقطه چې شي ریزه باش چې بل رنگ ورکړو دا انتخاب کوي او دته بل رنگ ورکړي پر ځای ته مسیر ورشي شکل ته شکل مې سره نه وسیدي دوه رنگ هیڅ خدا شکل رنگینه داز دستی پوز یړ دی ماس کې سره کم دی او خدا چې څه دی زه یې داست نه شي دې طرف ته زیړ نشي دې طرف ته شین نشي دې طرف خدا چې څه دا ډیګري بدلولای شي څه کولای شي بدلولای شي داسې کې پرځم یو سلو 90 درجه شو راکنه دې طرف ته زیړ شو ماس کې څه شو او دې طرف ته څه شو شین شو کله چې داسې کې انتخاب په پرځم دې سترلو دا مې تر انتخاب کړو او د ماستر ولر د ځکه مې شین انتخاب کړو او دې ستر ولر او دا مې څه کړو سیر انتخاب پوښتنه به باندې مشکل خو دې کنه شته شدا مې یو کاپیو نو وسره دې ستر ولر دا په ګریډینټ خبره شوه دې نه ورسته پکچر باندې کلیک وکړه کله چې ته بل پکچر ورته داخل کړې شکل په دې آنلاین باندې کلیک وکړه او د دې تصویر ته وروړه نو پرځن دا یو ګل تصویر ته وروړه پرنسل دا ګل په ماسک سره کوم شو دا وروړه دا شی د پکچر په اساس پټن پیل چې دا یو جوړ شوی شکل نه دی چې کوم شکل د انتخاب د ځنه چې کولای شي ورکولای شي تو زیات په څه شي باندې کول وکړي خو یې څه ګروپ کوي دا ګروپ کول د پروګرام ستروشي فارمټ تا فارمټ کو پین خلاص کی او پین کو دا انتخاب کی په دې باندې کلیک وکړئ کنټرول بټن سره وسره واسي دا انتخاب کی دا انتخاب کی دا انتخاب کی دا انتخاب کی دا ټول انتخاب شي او روشي دا څه کی ګروپ کی کله چې ګروپ شروع نه بس یو لوګو جوړ شو نه انتخاب ورشي څه شو درس واسطه